د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف او بیرته راستنېدونکو کډوالو ته د مرستو د جلب او جذب کمیټې رئیس د غیر دولتي کورنیو او بهرنیو بنسټونو مسؤلینو سره ناسته کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په موخه د مرستو په زیاتېدو ټینګار کړی. ملي دفاع وزارت وایي د 217 مریخ اردو له ښوونیز مرکز څخه 550 منصوبین له درې میاشتنیو مسلکي او عقیدوي زده کړو فارغ شول او ژمنه یې وکړه چې د خلکو د امنیت او د هیواد د دفاع په برخه کې به له اخلاص او ژمنتیا څخه کار اخلي. د قانون او پټرولیم وزارت ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې تر دې دمه د پنجشیر زمرودو د پلور 15 داوطلبۍ ترسره شوي چې له مخې 18,000 قیراته زمرود د 1.1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت پلورل شوي. پوهنې وزارت وایي په سرپل، بدخشان، پنجشیر او میدان وردګ ولایتونو کې د ښوونځیو زده کوونکو لپاره د 100 میلیون افغانیو په لګښت د درسي موادو د ویش لړۍ پیل شوه. یو شمېر اسرائیلي سرتیرو د معاریو په نوم یوې ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې د نتانیاهو له لوري پیل شوې روانه جګړه چې له پرله پسې وژنو، بې رحمه وینه تویولو او بې هدفه تګلارو ډکه ده، د اسرائیلو پوځ د ماتېدو او تجزیې تر پولې رسولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې امریکا به ډېر ژر اوکراین ته پاټریوټ دفاعي سیستم ورکړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د کنټکی ایالت اړوند د لکسنګټن ښار په یوه کلیسا کې د وسلوال برید له امله د بریدګر په ګډون 3 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي.